دا ورور وایي چې ما د یو جنۍ سره واده وکړو د هغې د پلار په رضا باندې، خو د واده نه بعد دا پته ولګېده چې دا سړی د هغې حقیقي پلار نه دی بلکې د هغې د مور خاوند دی. نو دا واده صحیح دی او که نه؟ وایي د هغې رور شتې، هغه رور یې خبر و په هغه ټایم باندې او هغه څه ونه وي، خو دومره دی چې د جنۍ پلار او نیکه څوک نشته. جواب د دې مسلې هغه دا دی چې د مور خاوند دا د جنۍ دپاره ولي نشي جوړېدی. د مور خاوند دا د جنۍ مشر نه دی. په نکاح کې به تپوس د هغه چا نه کېږي چې هغه د دې زنانه شرعي مشري. یو هسې عرف کې خلک وایي دا مشر دی. یو چې یو ښځه بل سړي ته واده شوه او د دې ښځې سره لور هم ده، دا کور کې پاتې کېږي، لازم به وي چې د کور مشر څوک دی؟ ښځې دا خاوند د کور مشر نه دی، خو دا عرف کې مشر دی. شریعت کې د دې زنانه دپاره په نکاح کې ولي دغه سړی نه دی کوم چې د مور خاوند دی. دغه شان ماما شو یا نور هغه خپلوان شو چې شریعت هغوی ته دا ولایت نه دی ورکړی. د جنۍ ولي څوک دی؟ هغه خپلوان دي چې هغو ته عصبه ویلی کېږي، نږدې، بیا په هغه پسې نږدې، بیا په هغه پسې لکه پلار. ټول اول پلار راځي، پلار، بیا نیکه، بیا زوی، بیا خپل ورور، بیا هغه ورور چې کوم د پلار نه دی، او داسې په دې ترتیب سره دا خپلوان روان دي. بیا وروسته تره. خو د مور طرف ته چې کوم خپلوان دي یا هسې عام خپلوان چې کوي، هغه د دې جنۍ مشران نشي کېدی چې په نکاح کې د هغوی نه تپوس وشي. نو که چېرته یو سړی راولګي د یو جنۍ سره نکاح وکړي د داسې چا په رضا باندې چې هغه د دې جنۍ مشر نه دی، نو دا نکاح کېږي او که نه؟ نو دې به دوه حالات. یو دا که چېرته دغه سړی څوک چې اجازت ورکوي دا د دې جنۍ د مشرانو وکیل کړی د خپل طرف نه، نو بیا خو صحیح دی. لکه که چېرته د دې جنۍ وایي رور یې شتي، دلته دې ولي څوک دی؟ رور یې ولي دی، مشر دی. که چېرته دې رور یې دغه سړي له اجازت ورکړی، دا د دې د مور د خاوند چې دی، جنۍ د مور د خاوند، که ده له اجازت ورکړی ته زما د طرف نه وکیل شو، زما د طرف نه کښېنه او زه پرې راضي یم، نو بیا دا نکاح صحیح دی که نه صحیح؟ صحیح دی. ښه، او که چېرته دا کار وشي او دې کوم چې اصل ولی دی د دې جنۍ هغه دله وکالت نه یې ورکړی، یعنې دی وکیل کړی نه یي، نو دې ته فقها او علما وایي نکاح الفضولي. دې ته نکاح الفضولي ویلی کېږي. په دې کې د علماو اختلاف ته غیر نظم، خو راجح قول هغه دا دی که چېرته دا رور پې خبرو چې او د دې جنۍ خبره روانه ده د واده، او دا زمونږ د مور دا کم خاوند چې دی دی به پکې کښېني او دی د هر څه نه خبر دی، نو دې ته تفویض عرفي ویلی کېږي. یعنې عرف مطابق د حالاتو مطابق داسې ښکاري چې دی په دې باندې څه دی؟ په دې راضي دی. داسې ما خلاصه ذکر کړه، اگر که تفصیلي مسله ده، ځکه چې وایي رور یې خبرو، ښه رور یې واده کې هم حاضر شوی دی ولیمې ته، او په دې هر څه کې رور و، دلیل دی په دې باندې چې دی راضي و. او بیا چې دا سړی د دې مور دا خاونې په نکاح کې ناست دی او ورور ته خبر دی، دا هم یو قسم لکه اگر که ده په خوله اجازت نه دی ورکړی او نه یې وکیل کړی، خو یو قسم تفویض یې ورکړی ځکه چې دی ته خبر دی. نو انشاءالله دا عقد چې دی او دا نکاح چې دی دا صحیح ده، والله اعلم.